السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د نورمال ډیوټو د ډولونو پر رابطه باندې ده. دوستانو عموما نورمال ډیوټې چې د دې سیزونه کلرونه او ډولونه یو سیز باندې دي، خو دوستانو د سیریال کوډ له وجې دوستانو تاسې معلومولی شئ چې عموما دوستانو ډیوټې چې دي دا په دوه ډوله دي، چې یو ته ویل کېږي اے سی ډیوټې او بل ته ویل کېږي ډي سی ډیوټې. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو هغه نورمال ډیوټې چې په اے سی برخ کې استعمالیږي. عبارت دي اول 1 ان 4000 او دوهم 1 ان اس 400 او اته، چې دا دوه ډوله ډیوټې عموما په اے سی برخ کې استعمالیږي. دوهم راځو دوستانو هغه ډیوټې چې په ډي سی الکترونیک سرکټونو کې استعمالیږي. هغه عبارت دي اول اف آر 100، دوهم اف آر 200، دریم اس آر 360، څلورم یو آر اس 40. دوستانو دا هغه نورمال ډیوټې دي چې په ډي سی الکترونیک سرکټونو کې استعمالیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اے سی او ډي سی نورمال ډیوټو په رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.